مغایره حالت. د جمع حالت هم دی لکه دلته جمع، خو دلته مغایره حالت هم دی. دلته که یو ګړی یا مفرد حالت دی، همدارنګه د دغه سړی سړي مفرد حالت دی، سړي جمع ده، په دې ځای کې مفرد حالت دی خو مغایره حالت دی. سړی چې مفرد دی دا جمع ده، وبخښئ چې دغه دا چې دی مفرد دی، مفرد یې بیرته مطلق حالت هم دی، یعنی اوښتونکی نه دی. کله چې اوړي په کوم رقم افعالو کې، مثلا هغه فعل چې د مثلا په دغه کې دی، حال کې دی، نو سړي وویل، په حال کې دی سړی وایي، مغایره حالت دی خو وینا جریان لري. نو موږ وایو چې په مطلقه ماضي کې هم د اوښتې شکل باندې راځي. سړي وویل، دا د وویل دغه خو نږدې ماضي ده. سړي ویلی دي، نو سړي وویل، سړي ویلی دي. نو په دې دواړو حالتونو کې چې یو نږدې ماضي ده او لرې ماضي ده، په دواړو کې په مغایره شکل باندې راځي. په حال کې لکه سړی وایي مطلق حالت راځي، سړی وایي. او همدارنګه په هغه افعالو کې چې فعل سر ته رسېدلی وي او په نږدې دغه کې نږدې ماضي کې چې حال ته نږدې، یعنی سړی راغلی دی، دا نږدې ماضي ده. سړی راغلی او بیا لرې ماضي ده. نو د دې په خاطر باندې چې موږ په دې دغه باندې پوه شو، میخانیکیت باندې پوه شو، نو راځو دې ته چې د یا دغه شکل چې دوه سر په سر ټکي دي دې ته څرګنده یا وایو چې فشار ور باندې راځي. نور هم ډېر دغه لري. مثلا د نارینه صفتونو جمع، یعنی دا خو یوازې په اسمونو کې وه، په صفتونو کې هم راځي. بیا هم لکه څنګه چې په اسمونو کې یو اسم په نرمه یا پای ته رسېدلی وي، په دغه کې په صفتونو کې هم هغه صفتونه چې په نرمه یا پای ته رسېدلي وي په دې یا باندې جمع کیږي. مثلا کوم صفتونه؟ پیاوړی، موږ وایو چې پیاوړی، فلانې سړی پیاوړی دی، یا پیاوړی سړی. ښه، اوس پیاوړي سړي، پیاوړي هم دغه واخیسته، پیاوړي سړي وویل، پیاوړي سړي وایي. ګوره دې کې فرق دی. عام د جمع په حالت کې دغه واخیسته، تغییر ومونده، په دغه باندې دوه ټکي واخیستل، او هم په مغایره حالت کې هم پیاوړی سړی، پیاوړي سړي وویل، پیاوړی سړی، پیاوړي سړي. پیاوړي سړي وویل، پیاوړي سړي وایي. پیاوړي جمع شوه، سړي وایي. پیاوړی سړی وایي، داسې هم ویلی شو، پیاوړی سړی وایي. یعنې په دواړو حالتونو کې یعنې نرمه یا دغه سره د څرګندې یا سره ډېره غاړه غړۍ ده. یعنې هغه اسمونه چې په دغه یا پای ته رسېدلي وي په هغه یا باندې دغه کېږي، جمع کېږي. او مطلق او مغایره حالت هم همداسې دی چې مطلق حالت په نرمه یا دی او مغایره حالت په څرګند یا دی. همدارنګه د مفرد نارینه اضافت حالت
یا ملکیت دا هم موږ ته راښیي. مثلا د سړي کتاب د سړي کتاب دی دغه حالت دی مغایره حالت دی د سړي کتاب. د سړی کتاب خو موږ نشو ویلی، نو دا یې هم د اضافت حالت دی چې دال د اضافت د توري په توګه باندې راغلی دی، او بیا یې د کتاب انتصاب سړي ته کړی دی. همدارنګه نور مثلا خو یوازې یو خبرې ته باید سړی اشاره وکړي چې یوازې نرمه یا نه ده چې دغه توري ورباندې پای ته رسېدلي وي، یا اسمونه یا فعلونه او یا صفتونه، او هغه په مفرده یا باندې په څرګنده یا باندې دغه کېږي، پای ته رسېږي. بلکې نور دغه هم شته دی. مثلا موږ وایو چې پیاوړي هډونه، پیاوړي د هډ جمع چې د هډوکی دی، یا غښتلي غاښونه، غښتلی بیا هم همغه غښتلی شو. نور هم کیدای شي ځینې دغه داسې وي چې که صورتحال کې مطلق موږ ته حکم نشو کولی چې ټول دغه په دې دغه باندې سرته رسېدلي اسمونه هغه به دغه وي. مثلا په داسې اسمونو کې دا هم راځي چې هغه په نرمه یا باندې پای ته نه دي رسېدلي. مثلا قیچي چې موږ یې استعمالو، یا بیتي چې تقریبا دواړه په یو معنا باندې کارېږي. بیتی خو نشو ویلی یا قیچی خو نشو ویلی که نه، دا یو اسم دی چې په څرګنده یا باندې پای ته رسېدلی دی، خو په نرمه یا باندې نرمې یا سره تړاو نه لري. دا یو مثال، ډېر نور همداسې مثالونه موږ لرو. ښه، همدارنګه د جمع نارینه فعل باندې هم موږ مخکې بحث وکړو چې مثلا سړي راغلي دي، عایدات ترلاسه شوي دي یا عایدات ترلاسه کړي دي، بوټي شنه شوي دي. بوټي هم جمع ده چې مفردي بوټی دی، وړاندې مثال ورکړ شو. همدارنګه په مرستیالو ښځینه فعلونو کې نجونې تللي دي. هم د تلل فعل او هم مرستیال فعل دواړه میوې رسېدلي دي، یعنې دغه مرستیال ښځینه فعلونه دي. د کلمې په منځ کې لکه تریخ، نرینه، تریخ، سیم، توپیر، ونیز، لیک، توپیر، لیک، وینه. دې کې باید که چېرته پرته یا راشي بیا بېله معنا ورکوي. مثلا لکه په موږ وایو مینه اسان کار نه دی، ځان ته یو ژوندون غواړي، لوبې دي د اور سره ټینګ عزم او تړون غواړي. خو مینه که په اوږده یا باندې شي، چې په اوږده یا باندې موږ په خپل ځای کې بحث کوو. نو لہذا د څرګندې یا نور هم ډېرې زیاتې نمونې لرو. موږ باید یوازې په یوه یا کې دومره پاتې نه شو، بلې ته لاړ شو، د بلې تشریح ته لاړ شو. نو په پام کې باید ونیول شي. بله یا چې ده زمونږ هغه مفرد هغه اوږده یا ده. اوږده یا کمه یا ده؟ اوږده یا هغه یا ده چې یې ده چې دوه سر په سر ټکي لري.